دا نایابه قومندان د ښار په منځ کې ترور شو، خو څنګه او چا؟ تر اوسه لا معلومه نه ده شاه محمود شاه چې په نابینا سترګو یې په ډېرو سختو حالاتو کې د ارزګان یو ستراتیژیکه ولسوالي چې د هلمند سره سرحد هم لري کنټرول کړې وه. نوموړي 2 ورځې وړاندې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یو چریکي برید کې ووژل شو. پر ځای یې اوس د نوموړي ورور جان محمد د سرپرست په توګه ټاکل شوی. هغه وایي چې ورور یې طالبانو نه دی وژلی او په وینا یې چې دا کار د هغوی له وس څخه پورته و. خو دا چې شاه محمود شاه د یاد ولایت په مرکز کې ووژل شو، دلته پوښتنه پیدا کیږي چې نوموړی چا او د څه لپاره مرکز ته راوښتي. په دې هکله یې ورور وایي چې د قومندان شاه محمود سره د دولت په داخل کې ځینې کسان ناجوړ وو. دی وایي تر دې پیښې څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ څخه څو ملکي وګړي په پلان شوي توګه ولایت غوښتل شوي چې پر قومندان د ملکي کسانو د وژنې په تور عریضه وکړي، تر څو حکومت نوموړی له دندې ګوښه کړي او یا یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو جان محمد وایي که څه هم دا یو تور و، خو بیا هم قومندان شاه ولایت ته د سپیناوي په موخه ورغلی. دی وایي په دې کسانو چې دا ملکي وګړي په پارولي وو د یادې ولسوالۍ پخوانی ولسوال منان علیزی چې د ده په وینا له قومندان شاه سره یې شخصي ستونزې لرلې هم شامل وو. خو یاد ولسوال دا تور ردوي. جان محمد وایي قومندان شاه په مرکز ترینکوټ کې 3 ورځې تیرې کړي چې د مرکز د ګڼو چارواکو سره یې ناستې درلودې. دی زیاتوي چې په یادو ناستو کې د قومندان شاه سره ډېرې توندې خبرې شوې، ان له دندې پر لرې کولو هم ګواښل شوي چې له هغه وروسته ماښام مهال هلته په یو چریکي برید کې ووژل شو. دا چې چا ووژه حکومت وایي څېړنې یې کوو، خلک هم د پیښې پر څېړلو ټینګار کوي. یادوي چې د هېواد ډېرو دغه ډول نوموتي قومندانانو یا د یوې پیچلې دسیسې ښکار شوي او یا پر کور کېنول شوي. د شاه محمود شاه د وژلو مسؤلیت طالبانو هم پر خپله غاړه نه دی اخیستی.